پر تورخم بندر له پاکستانه د افغانانو د اخراج لړۍ دوام لري. پر دې او نورو لارو هر ورځ ګڼې کورنۍ هیواد ته ستنېږي، خو د راتلونکي په اړه ټول یو شان اندېښمن ښکاري. کار، روزګار او د نجونو زده کړې، هغه څه چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې ورته لاسرسی ستونزمن دی. دا خو لکه ستونزه خو دا ده ځکه چې پاکستان کې زما لوریانو سبق ویو ماشاءالله تعلیمونه کول دغې کول، نو اوس دلته خو دا ستونزه خو لازمي ده چې دا تعلیم یافته دغه تعلیم خراب شو دغې وشو، دا ستونزه لرو. لومړی چې راغلو او په لومړۍ ورځ پر پوله راواوښتو داسې مو ګڼله چې بیرته باسو، خو چې یوه ورځ تېره شوه زړه مو ولګېد او ښه احساس لرو. ځینې راستانه شوي افغانان بیا وایي که په خپل وطن کې ستونزې هر څو ډېرې وي، خو دوی به خواري او مهنت وکړي او له خپلو زده کړو مهارتونو به ګټه واخلي. بس زه خو خپل شکر دی د نانوایي کار مې زده، بس هلکان دي دا مې مرور دی دا مې مرور دی، دیو ته به مې یو کار برابر کړم، خدای مهربانه دی چې نور نه یو مزدوري خو به وکړي. د راپورټونو له مخې د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې څه باندې 100,000 افغانان افغانستان ته اخراج شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. د تورخم په عمري کمپ کې د ستنو شویو افغانانو لپاره د اسلامي مرستو موسسې شاوخوا 200 خیمې لګولي چې ډېر کم امکانات لري، خو مسؤلین وایي راستنه شوي افغانان دې ورسره ګزاره وکړي. It is now a new life will be for them. دا د دوی لپاره یو نوی ژوند دی. دوی به اوس خپل نوی ژوند عمومي خدماتو ته په ډیر کم لاسرسي، لږ وسایلو، پیسو او ملاتړ سره پیلوي. دوی ته په خپلو سیمو کې خلک راغلاست وایي، ملاتړ به یې وکړي. دا ټولنه د دوی قربانه ده، دا یې کورنۍ ده، مګر په دې باید هم وپوهیږو چې دا ټولنه له پخوا څخه په ښه حالت کې نه ده. افغانستان کې د طالبانو ادارې ویلي چې د راستنو شویو افغانانو لپاره به یو ښارګوټی جوړ کړي، خو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې لا ډیر وضاحت ته اړتیا ده څو ډاډ حاصل شي چې د بیرته ستنېدونکو افغانانو لپاره استوګنځایونه په څه ډول ځایونو کې جوړیږي.